ملګرو په دوبۍ کې دفاعي والا ډېر غټه کارنامه وکړه. دفاعي والا هر پلوه ویډیوګانې ویل کېږي په غټ غټ چینلونو باندې، ځکه دفاعي والا ډېر غټه کارنامه وکړه. نو تاسو ګورئ د دوبۍ کې نن د طوفاني باران دی، هغلته نور جهازونه نه چګېږي او صرف د دفاعي والا ځي او راځي، د بل جهاز نه چګېږي. نو د جینۍ دا خبره کړې ده، د ډیمارټ سره تعلق لري. دفاعي والا ډېر غټه کارنامه وکړه په دې طوفان او په دې سخت حالاتو کې د خپل مسافر وړي او راځي، او بل جهاز ما ونه لید چې بل جهاز به راغلی، صرف دفاعي والا ځي او راځي، د ټول مسافر دی وړل. دفاعي والا ډېر غټه کارنامه وکړه د دوبۍ کې. تاسو ګورئ ځکه چې کوم کسانو ټیکټونه اخیستي دي هغه ټول روان شوي دي، هغه د دفاعي والا جهاز کسان راجع کوي. نو ډېر غټه کارنامه یې وکړه د پښتون روښانه شوه چې دفاعي والا جهاز ډکېږي او لاهور کې تشریږي او بیا ځي. نو دې جینۍ په څلور ورځې ما په دې رپورټ کې وشلې او زموږ بل جهاز مې ونه لید د دفاعي والا په غیر، او دفاعي والا جهاز راځي او دا ډکېږي. نو بل د دې جینۍ د ډیمارټ سره تعلق لري، دا د جینۍ دا خبره کړې ده په هر چینل باندې، دا ویډیو ډېره وایرل ده، دفاعي والا جهاز نو دا ځي او راځي. نو دا داسې جهاز له قربانېږي ځکه چې دفاعي والا جهاز هم د پاکستان یو نوم روښانه شو په دې دوبۍ په سختو په حالت. تاسو پته د طوفاني بارانونه دي نو ډېر شوي دوبۍ کې، تاسو پته هر ځای کې اوبه راختلي دي، اوبهګانې دي او طوفاني باران دی او نور جهازونه هم نشي جکېدی. نو دغسې دغه د قربانېږي جهازونه، ځکه چې د نور جهازونه ایرپورټونه ټول بند شوي دي د طوفان د وجې، نور جهازونه نه الځېږي. دا ویډیو تاسو سره شریکوم ځکه چې دا ویډیو دفاعي والا هر پلو چرچي دفاعي والا د جهاز او دفاعي والا جهاز ځي راځي، بل کار یې نشته. نو غوړ مسافر د ویړو دغسې دغه د پاکستان نوم یو روښانه شو، دفاعي والا جهاز یو روښانه کړو. تاسو دې ته اوس وګورئ. بل دا ویډیو تاسو سره شریکوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک ځکه چې د پاکستان یو نوم روښانه کېږي په دې دوبۍ کې، بل جهاز داسې نشته چې جګ شي او د دفاعي والا په غیر. نو پی آی ای نو دا جهاز نو د جلی ول دا ډېر جکیږي و دې جهاز غون مسافر راوړل. نو مل دا ویډیو تاسو سره شریکوم. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک او بارانونه ډېر شوي دي پاکستان کې. نن څومره ورځه باران دی، د الله اکس تاریخ پورې خلک بارانونو موسم ښایي بارانونه به وي. نو خپل خیال ډېر ساتئ ځکه چې چا کچه کورونه وي بل ملګرو له ځایونه ورکوي. نو الله پاک دې خیر کړي. طوفان څو قسمه دا بنګ یو غذاب دی، غذا څو قسمه وي، طوفان طوفانونه وي، د بارانه په شکل کې وي، په هر قسم کې وي. نو تاسو پته ده په دوبۍ کې کوم سینماګانې کولاو شلې، نو ډېر ځایونه کولاو شلو. الله پاک باندې نوی غذاب به راولي. زموږ چې خلک خپل عملونه ټیکو نو هېڅ هم نشته. موږ خپل عملونه ټول خلک غلط شوي دي او ټول خلک داسې دغه روان دي. په دوبۍ کې تاسو پته کوم کارونه وشلو، دوبۍ کې کوم سینماګانې کولاو شلې او داسې غلغره. نو مل دا ویډیو تاسو سره شریکوم. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. مخکې ملګرو سره لازمي شریک ډېره مهرباني. والسلام.